سلامونه او ستړي مشه وکیل خان یم د جیم په هیټډ سوانا کې ناست یم په دې سوانا کې 100 فارنهایت درجه حرارت د مانه چې دا کومې اوبه رابهیږي دا خوږې دي او دې کې چې 10 منټه کې د کټې ګوتې نه هم د سړي خوله وبهیږي دا څنګه کار کوي چې کاڼي براته دي دا هیټ راولي ګرمي راولي دې خوا چې موږ راشو تاسو دې ته وګورئ وینئ 100 فارنهایت دی کوم چې جوړیږي نږدې 80 سلسیس کنه سلسیس نو مطلب دا چې سړی به کاکا زوی ناست دی هغه وایي چې ما پکې مه راوله نو دلته ناست وم خولې راغلی ما دا سوانه داسې ده لکه دې کې چربي کې دی ګوګړی کې دی یا کسکر کې دی د هغې نه چربي وباسي ډل ترې وباسي کوم کې چې تاسو کباب پخوئ بارو په جیم کې هم ګرځوم او دې سوانه فایدې څه وي هم درته درښایم نو لومړی خو به زه خپله خوله وچکوم که نه خوله به وچکوم ځان به لږ صفا را صفا کړم بیا بار وځم او سم دا خبره چې بارودونه جوړ شوي دي دومره خوله رانه وبهېده نو ځئ چې زه بار راځئ شو زه به خپل اوبه هم راواخلم اوبو ته غوږ کې بوتل هم درته ښیم په هغې هم خوله راغلی غوړ مې بند کړه اوې لیکلي دي او ویټریش پکې مه غورځوئ او ټیک ا منټ ټو کلین ځان صفا کړئ او بیفور یو لیو ټیک ا منټ ټو کلین ځان صفا کړئ که نه او نوټس دغه حساب سره دغه کمره ده ګرمه د لرګو جوړه ده دا لاکر روم دی او زما اوبو بوتل ته وګوره اوبو بوتل ما دننه کړی ځان سره وینې هغه اوبه ترې واپوریټ کېږي څنګه مطلب دا دی چې په دې باندې خوله راغلی زه به یې لږ لرې مې شم تاسو ته به ښکاره شي ها نو زه خو دې خوا سایډ ته رالم بار راووتم ځکه چې بهر موسیقي لګېدلې لګیا دی خلک د ورزش سره ګډېږي مو نو دې خوا سایډ ته کېناستم دغه سوانه چې کوم ده نو دا مطلب د ډېرو بیمارو د ختمولو جړ هم ویل کېږي دا که ستا په وجود کې چې کوم دی نو چربي سیوا شوي وي یا چې کوم دی نو پکې کلاټینګ وي نو هغه هم دله ختموي د صحت سره تړلې ډېرې فایدې دي داسې هم توکمه دغه ماسي لور خو راله دلته کې ایکسرسایز کوي دې خوا ټول مشینان لګېدلي تاسو بار هم بوځم ګرځوم هم خو کیسه دا ده چې کوم دی دې وخت کې خو دلته سایډ ته کېناستم دې مشینانو سره خوا کې او نو مې چې دغه ته در وښیم او خلک په صحت باندې ډېر زیات مین دي او مونږ تاسو چې کوم دی نو په ډلو کې کباب خلاصه کباب والا دا کیسه ووري به چې کبابو کاروبار راله خرابوي خو ورزش هم ډېر ضروري دی کباب خوړل څه بده خبره نه ده ښه خبره ده خو کیسه دا ده چې کوم دی چې چاوس کېږي خو بیا وزره چې کوم دی نو صحیح وته مسله دا ده چې د صحت هم ډېر زیات خیال ساتل پکار دي چې مطلب ورزش ها دلته خو دا صورت حال روان دی هغه خبره چې خراب یې کړم دنه پلې بهیږي څوک په تریډمل لګیا دي او څوک په څه لګیا دي خو دا جیم دی او خلک صحت جوړوي د سوانا نه م شروع کړې وه د تریډمله پورې د ما نه راځئ څوک ونه نیسي دلته ګڼه ډېره ده نو تاسو به وینئ ټول ګیر چاپېره به خلک وینئ لګیا دي څوک ورزش کوي نور به لرې به نه ځو دې کاکا ته وګورئ دا خبره په دې عمر کې خلک چې کوم دی نو کلي وطن کې چې کوم دی په بد حل وي او دلته کې چې کوم دی نو کاکا راغلی ډمبل یې اوچتوي او کلي وطن کې چې په داسې مشر سړی جیم ته لړ شي نو خلک ورته وایي دا لیونی شوی دی دې چې کوم دی نو اوس دغه کې ګرځي داسې یې ورته دا کیمره مې ځکه ځان ته لګوله دلته خلک بد ګڼي که نه بد ګڼي داسې چې مطلب دا دی چې په کیمره کې راتلل نه غواړي او دا خبره ټي ویان پکې لګېدلي دي موسیقي لګېدلې ده دې خوا ګډاګانې روانې دي په ګډا باندې ورزش کېږي ګډا هم ورزش دی او هغه ماسي ته وګورئ هسې په منډو یې ځان ووجو که نه او تاسو چې کوم دی نو دلته م خوا کې نم ځان ویلي کو او زیاتره ځوانان د هر عمر خلک ورته راځي یوازې چې کوم دی نو هغه نه راځي داسې ورته مطلب زلمي نه راځي بوډاګان هم راځي باباګان هم راځي او ټولې کیسې هم دغه شانتې روانې وي داسې نه ده که تاسو پکې تاسو ګیر چاپېره ګورئ تاسو ته پکې د هر عمر خلک ښکاري چا پکې خپلې ځان سره چې کوم دی نو ګلغوټۍ راوستي دي چا پکې موریانې راوستي دي چا پکې ښځې راوستي دي او چا پکې کوم دی نو خپلې ګرل فرینډ یې راوستي دي خو خیر دا خو دې کلتور دی د دې چې کوم دی نو د کلتور برخه ده او څوک پکې چې کوم دی نو ځان له راغلي لکه زما په شان دي لونډان ګرځي لونډان هم پکې شته که نه نو دا کیسې دا زه په دویم چت یم او بله خبره مې ته دا کول غوښتله چې ګوره ځای په ځای چې کوم دی دا شیزونه لګولي دي دې ته غوا کې دی دا وینئ تاسو دې لګولي دي کوم سړی چې دا الکوهل دی پې سپیرټ چې ورته وایي کوم سړی چې کوم مشین استعمال کړي زه تره خو رانه ځای ونیوه نو په هغې باندې دا بیا وایب کړي ویني تاسو ته ښکاري لوند شه که نه نو په هغې بیا صفا کړي نو او دا رولز دي چې کوم سړی کوم مشین استعمال کړي هغه مشین به بیا صفا کوي دا نه چې مطلب دا ګنده به پرېږدي خولې به پرې پرېږدي خپلې لکه د کلي وطن په شان دی که نه کار ته هم خیر دی خلک صفایي کوي او مختلف شیزونه به وي خو دلته هم بیا چې کوم دی نو هغه حساب سره دغه لاندې سیکشن ته هم تاسو وګورئ تاسو ته به زه دا ټول مکمل جیم دی
او د سوانه باندې چې کوم دی لږ ریسرچ وکړې او کیدای شي په کلي وطن کې چې کوم دی نو دا خبره نن سبا زمانه ماډرن ده هلته کې مې خو بجلي نه ده په بجلۍ چلیږي زه نه پوهېږم چې څه حساب کتاب وي کاکا رانه ځای ونیوه د لوی الله په امان